چې کله یو انسان ژبه په ذکر باندې او دماغ او زړه په فکر باندې مشغول شو نو دا د رب العالمین د طرف نه په د باندې یو احسان او انعام دی او دا د خواص او بندگانو نه یو بنده دی. په دې کې د خبرې ته اشاره ده کته ځان تقوادارو کې حسابول غواړي ځان نیکانو کې حسابول غواړي نو په ژبه ذکر کوه په دماغو کې فکر کوه او د فکر بیا څو مصداقات مونږ بیان کړو چې فکر به په کومه طریقې سره کې او د امام قرطبي قول چې یو ساعت د الله عبادت په فکر سره دا د یوې ورځې د عبادت نه افضل دی چې بغیر د فکر وي. او امام قرطبي یو دویم حدیث بغیر د سند نقل کړی دی هغه فرمایل چې یو ساعت عبادت په فکر سره دا د یو کال عبادت چې بغیر فکر او توجه نه د افضل دی. لہذا فکر دا یو افضل عبادت دی. د فکر مقصد دا دی چې ته په ژبه باندې کوم کلمات وي مطلب په مانځه کې الحمدلله وي نو ستا دماغ او زړه په هغې کې سوچ کوي داسې نه وي چې په ژبه باندې خو ذکر کې دعا غواړي او زړه دې غافله وي زړه دې په دکاندارۍ یا بازار یا مارکیټ یا بل ځای کې ګرځي. بیا چې کله انسان په ذکر او فکر کې شي نو دا بیا دعا غواړي ځکه دته رب العالمین لاره کلاو کی او لاره د هدایت چې کلاویږي نو هغه په دعاګانو کلاویږي. نو دې خبرې ته اشاره شوه چې کله د رب العالمین نه څه حاجت او مشکل غواړي نو خامخا غواړي رب العالمین ورکوي. نو وروستو د آیاتونو کې دعا ذکر دی چې خپل حاجتونه مشکلات او مصیبتونه الله ته پیش کوي. بعض علماؤنا نقل دی چې کله تاسو ته څه مصیبت یا تکلیف ورسیږي او ته پنځه ځلې ربنا 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 ووي نو رب العالمین بستا دا حاجت او مشکل حل کی او اثبات کړي دغه آیاتونو نه ځکه په دې مقام کې پنځه کارته په دې څو آیاتونو کې لفظ د ربنا ربنا راغلي ورپسې آیات کې رب العالمین فرمایي فاستجبنا الله موږ دغه کس دعا قبول کړه. نو چې ذکر کې دماغ باندې فکر کې او دعا غواړي بیا به الله رب العزت دعا قبلې او چې دعا دې قبول شو نو حاجتونه به پوره کیږي. که بیمار وي الله به صحت درکړي او که هدایت غواړي رب العالمین به هدایت درکړي. کم قسم مشکل کې ګیري رب العالمین به ستاغه مشکل حل کړي. لیکن دعا د پاره څه شرایط دي هغه شرایط خیال ساتل پکار دي. اول یو حدیث کې راځي د مؤمن بندا دعا خامخا قبليږي. کله کله یو مؤمن مسلمان دعا وغواړي نو څه شي چې غوښتي رب العالمین هغه ورکي او کله کله داسې وشي چې یو مؤمن مسلمان دعا وغواړي دعا قبول نشي لیکن د باندې یو پریشانی او مصیبت را روان دي دغه دعا په وجه باندې رب العالمین هغه مصیبت او پریشانی د نه لري کی او کله داسیم نوي نو بیا رب العالمین دتا د دې اجر په آخرت کې ورکي. یو حدیث کې مرাজি یو انسان په آخرت کې بعضی اعمال په عملنامه کې وګوري داغه اجرونه او ثوابونه به وګوري دا بنده به حیران چې دا اعمال خو ما نه دي کړی دا دومره اجرونه او ثوابونه ماته څه ملاو شو. ځکه د آخرت کې او د قیامت پورې چې کله عملنامه ملاو شي نو تا ته بټول نه کوي او ستا هغه بدی چې ګناه دي کړی او توبه دي نه وستي لیکلو په شکل کې تا ته مخې ته کې خودلې شي او کستا تعلیم هم نه په دنیا کې پاغي باندې به ته پويږي نو دا بنده بازي غټ غټ نیکیانی وګوري په عملنامه کې لیکن دا معلوم نه چې دا ما څه عمل کړو چې الله دا را کړی دي. نو دا به تاسو کې رب العالمین با د فرشتو په واسطه د جواب ورکړي چې په دنیا کې بعضی مصائب په تا باندې راغلیو تا صبر کړو نو دا غي صبر په سبب تا ته د اجر ملاو شوی دی. بل تا دعاګانې غوښتي وي تا ته دعا هغه نه قبول شوی په دنیا کې نو دا غي اجر او ثواب رب العالمین تا ته آخرت د پاره ساتلیو
دا بنده به ارمانو کې چې کاش نورم پریشانین راغلي وي چې ما ته آخرت کې دومره غټ اجر میلاو شو، یا زما یو دعا هم نه وي قبول شوي خو چې آخرت کې دومره اجر میلاو شو، دا خو ډیره غټه خبره ده. لہذا په دعاګانو بس طریقېږي نه، نا امیدي به نه کوي، خامخا دعاګانې غواړي، اوږدې دعاګانې غواړي. بیا د دعا د قبلېدو دپاره څه اوقات دي، څه مواضع دي. امام مسلم حدیث راخسته دي چې په سجده کې دعا کوي الله یې قبلوي. او حدیث کې مخکې دا خبر هم ذکر ده، نبی پاک علیه السلام فرمایل چې زه په سجده او رکوع کې د تلاوت کولو نه منع شوی یم. دومره ده چې دعاګانې په دې کې غواړي، ځکه بنده په حالت د سجدې کې الله ته ډېر نږدې وي چې کومه دعا غواړي رب العالمین د دې بنده دعا خامخا قبلوي. دویم علما فرمایي د اذان او اقامت په منځ کې چې کوم وخت وي، لکه عام زمونږ په جماعتونو کې د ماښام نه علاوه 15 منټ وخت وي، نو په دغه وخت کې په کار انسان ته چې وختي راشي دعا غواړي، رب العالمین د دې بنده دعا خامخا قبلوي. او یو حدیث کې راځي د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی چې په دې کې هم دعا قبلي کې دي، کې مختلف اقوال دي. غوره قول دا دی چې دغه وخت د جمعې د ورځ هغه د مازیګر نه پس دی، د مازیګر مونځ چې وکړي، نو څه مشکل دي، څه حاجت دي، یا د الله نه څه غواړي، نو په دغه وخت کې وغواړه، رب العالمین به د حاجت او مشکل ستا حل کړي. او بل حدیث کې راځي چې انسان د فرض مونځ نه پس دعا کوي نو الله دا دعا قبلوي. او چې کله تلاوت کې او تلاوت ختم شي بیا هم رب العالمین دعا ستا قبلوي. چې کله قرآن دې شروع کو او اخر ته دې ورساو، د ختم قرآن په دغه موقع باندې رب العالمین دعاګانې قبلوي. او یو حدیث کې راځي چې کله نری نری باران وي په دغه وخت کې رب العالمین دعاګانې قبلي، خامخا دعاګانې غواړي. او یو بل حدیث کې راځي چې کله ته داسې یو سړي سره ناست چې د هغې نزع وي، هغه وفات کېږي، په دغه وخت کې د رحمت فرشتې راغلي وي چې ته کله دعا غواړې رب العالمین ستا دعا قبلوي. نور علماء ډېر مواضع لیکلي دي. د دعا دپاره څه آداب هم دي. دعا په اخلاص سره غواړي. د اخلاص مقصد دا دی چې فقط د یو الله نه به غواړي. دا به نه وي چې ما ته بچی بابا راکوي او ما ته میخي باباګان راکوي. داتا پلاور کې یو زیارت دی، داتا ویلی شي رزق دینے والا، داتا صرف یو الله دی، رزق ورکون کې هغه اسمانونو کې دی. او یو دی ته گنج بخش وي، خزانه بخون کې، نو دام خطا ده. گنج بخش خزانه بخون کې رب العالمین دی. لہذا اخلاص په دعا کې دعا به د الله نه غواړي، د پیر فقیر او بابا نه به دعا نه غواړي. نبی پاک علیه السلام باندې ډیر مشکلات راغلي دي، په احد کې، په بدر کې. هغه چرته خپل نیکه ابراهیم علیه السلام چې ډیر اوچتې مرتبه والا پیغمبرو، دعا आवाज نه دی کړی. خپل پلار آدم ته आवाज نه دی کړی، نور انبیا تیر شيو. د قشان صحابه باندې تکلیفونه راغلي، هغه پیغمبر ته आवाज نه دی کړی. ائمه باندې مشکلات راغلي دي، نور علما باندې هغه چرته غیر الله ته आवाज نه دی کړی. نو لہذا دعا بغواړي د الله نه به غواړي، د بل چا نه به نه غواړي، ورنه د ایمان نه به خارج شي. او دویم چې کله ته دعا غواړي زړه توجه بدي، که په ژبه دعا غواړي نو دماغ او فکر به ورته متوجي. ځکه حدیث کې راځي د غافل زړه دعا رب العالمین نه قبلوي. چې کوم دعا الفاظ وي د زړه په توجه سره به دغه الفاظ وي، رب العالمین بستا دعا خامخا قبلوي. او یو حدیث کې راځي کوم بندگان چې دعا وغواړي او دعا نه مخکې ورستو درود شریف وي، دا دعا د قبليږي. او دا درود شریف مخکې ورستو دا په منزله د وزرو شي د دعا د پاره رب العالمین ته ډایرک خيږي، د قبولیت مقام ته رسیږي. او یو بل حدیث کې راځي چې کله تاسو دعاګانې غواړئ نو الله خسته نمونه دي، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله خسته نمونه دي، هغه باندې دعا غواړئ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام. ډیر خسته نمونه دي، دغه نمونه خستل پکار دي په دعا کې. او آداب کې یو خبر ادم د چې دعا غواړي نو قبله ته مخ کا. یو انسان مونږ کوي او فرض مونږ دی وک امام دی، نو دعا چې غواړي سنت طریقه دا د نبی پاک به قوم ته مخ راواړو، ګس طرف ته یا خي طرف ته کیناستل نه دي، فقط مخامخ بالکل آمنے سامنے خپل مقتدیان ته کیناستل دی. او چې دعا غواړي نو مسنون ده، خاصتا د فرض مون نه پست. نو او چې نه اذان ته به دعا غواړي نو به قبله ته مخ کا، دا یو ادب دی. او یو روایت کې نبی پاک نه لاسونه پورته کول هم ثابت دي، لکه د احد او نور غزو په موقع باندې نبی پاک علیه السلام لاسونه اوچت کړیو په عاجزۍ سره به دعا غواړي.
او بل به دعا یقین سره غواړي دا په یقین چې الله زما دعا قبلې کدا نه زموږ دعاګانې نه قبلېږي به نه قبلېږي ځکه حدیث قدسی دی نبی پاک فرمایي الله فرمایي انا عند ظن عبدي بي رب العالمین فرمایي چې زه بنده سره د بنده د ګمان موافقه معامله کوم که بنده وي زما دعا نه قبلې بیا نه قبل مو کوي قبلې خامخا قبلې مهربانه دی رحم والا دی نو د قشان په یقین سره به دعا غواړي والله و مهربانه منی رب العالمین به ستاسو دعا خامخا قبلې او یو حدیث کې راځي چې دعا غواړي بار بار غواړي پن خطلو سره چې بالکل اون خلی یو دعا بار بار کوا یا الله زما ګناه معاف کړي الله زما ګناه معاف کړي الله زما ګناه بار بار رب العالمین دا دعا خامخا به قبلې بار بار کول او په تکرار سره کول او یو ادب دا دی چې کله وې زما دعا قبول شي نو حلال خورا د حرام نه ځان ساته چې کم خېټه کې حرامي دغه دعا او دغه عبادت به نه قبلېږي او د قشان دعا په خفیا په قلاره نرم نرم आवाज باندې دعا غوښتل دي یو موقع کې صحابه نبی پاک سره او غوي आवाज سره الله اکبر یې دعاګانې ویلي نبی پاک علیه السلام ورته منع کړل چې دا سم کوي تاسو اغازات نه را باندې چې اغستا आवाज نه اوري بالکل اغستا ستا د مړی درګون هم نږدې دي په आवाज په مزه आवाज کوي رب العالمین تاسو आवाज اوري او یو روایت کې دام راځي چې کله تاسو خوشحالي کې د رب العالمین نه دعا غواړئ خو سور کی بیمار نه کار روزگار در جوړ دی او بیا دعا غواړي نو چې کله ته په تنگسې در باندې راشي تکلیف او بیا رب العالمین تا ته درکړه کوي بغیر د دعا نه هم او بیا چې ته په تنگسې کې دعا غواړي نو استاد زړه په دې وخت کې ډیر نرمي نو بیا رب العالمین ستاسو دعا خامخا قبلې او بل انسان مسافر وي د دعا لري قبلېږي ځکه د مسافر زړه نرمي او بل علما فرمایي چې په دعا کې با جلبازي نه کوي چې بزر ملاوي شي نه رب العالمین نه به غواړي رب العالمین به درکې چې کله مفسرین لیکي موسی علیه السلام د فرعون ډیر زیات تنگ شو وی دعا وغوښته چې الله بقای خدا هلاک کړه د رب نه طرف نه وحی وشو چې ستاسو دعا قبول شوله مفسرین لیکي د دغه وحی نه پس سلويخ کاله پس بیا غرق شو په دریاب کې نو کله کله دعا قبلي کې خلک کینجل تبازی باندې کې ستا په دغه وخت کې پدې کې خیر نه وي رب العالمین چې څه کوي هغه کې حکمت وي کې خیر وي ستا د پاره به هغه کوي چې کې ډیر خیر وي لہذا جلبازی باندې کې او بل مایوسکی کې بنا چې بس نه قبليږي یا نو امیدي خبرې کې نه مایوسکی ګما رب العالمین د بنده دعا قبلې خامخې قبلې او حدیث کې مرادي د بنده نه چې سغواري هغه خپکیږي او رب العالمین چې سغواري خوشاليږي نو لہذا منځونه پس زر م پورته کېږي اسکار کوي خ پابندۍ سره او د اسکار نه پچ کوم مسنون تلاوتونه دی هغه کوي لکه آیت الکرسی حدیث پاک کې راځي څوک چې د هر فرض مون نرستو آیت کرسی ولي نو د او د جنت په منځ کې پردا غ مرګ دی مرګ راتل دی او دارک جنت تتلل دی نو آیت کرسی وای د قشان موعظتین وای دا یو خزانه ده ساده حفاظت د پاره ساده پاره یو څوکیدار دی رب العالمین بتا د مرزونو نه د شیطانی افتونو نه د قشان سحرونو جادوګرونو نه او د قشان د نظر بد نه بتا الله محفوظ ستې خامخا دا وای او دا غینه پس به دعا غواړي او خو د دعا غواړي رب ته اجر درکې ځکه دعا عبادت دی او بلکې حدیث کې راځي دعا غ مغز د عبادت دی خلص د عبادت دی نو خامخا دعا غواړي اوس په دې آیاتونو کې رب العالمین د دعا ذکر کوي نبی پاک علیه السلام به هم ډېر دعاګانې غوښتلي او د نبی پاک علیه السلام نه مسنون دعاګانې مختلفې نقل دي دغه شان په قران کې رب العالمین مختلفې دعاګانې په دې ځایونو کې نقل کړي دي دا یادول پکار دی او د الله نه غوښتل پکار دي ربنا